راغلاست درنو لیدونکو، تاسو ته ښه راغلاست وایو د فوتوشاپ مجموعه درسونو ته. په تېرو درسونو کې موږ او تاسو قدرمنو لیدونکو په دې باندې بحث وکړو چې څنګه خپل یو ټکست ته مختلف حالتونه ورکړو، یا هم د خپل هغه ټکست یا متن په اطراف کې څنګه سایې یا هم مختلف اجسام نور یا د هماغې افکټونه ایجاد کړو. په ننني درس کې هم راځو قدرمنو لیدونکو څنګه کولی شو خپل بعضې اجسام هغه 3D شکل هغه ته ورکړو. مثلا دلته ما یو کوچنی دایره انتخاب کړې ده. زه غواړم د خپل دغه کوچنۍ دایره یو 3D شکل ورته ورکړم. نو هغه دپاره راځم اول مهم دا ده چې د هماغې جسم که چېرته تاسو دغه جسم غواړئ دې ته یو 3D شکل ورکړئ یا بل داسې کوم جسم وي غواړئ چې هغه 3D حالت ځان ته غوره کړي یا د هغه تر څنګ یو افکټ اضافه کړئ، حتما تاسو باید د هغې لیر چې ما دلته وګورئ د سمال الیپس په نوم دا سیف کړی و، دغه لیر د سمال الیپس په نوم ده. راځم دلته افکس باندې کلک کوم او بافل ان امباس په نوم که چیرې زه دې باندې کلیک وکړم تاسو دغه جسم ته وګورئ څه تغییرات پکې راځي. د تغییر راوستلو سره سره تاسو وګورئ دلته یو 3D یا درې بعده حالت ځان ته غوره کړ چې کولی شو د دغې صفحې په واسطه مختلف حالتونه دې ته ورکړو. د مثال په ډول اول سټایل ده اینر بافل، که چیرې زه اوټ بافل ولیکو انتخاب کوم تاسو وګورئ د هغې د باندې دغسې یو شکل یا جسم ځان ته غوره کړه. که چیرې راشو امباس انتخاب کړو امباس دغسې حالت پیلو امباس او مختلف نور حالتونه هم لري لکه سټروک امباس. خو ډېر کله اوټ اینر امباس څخه زه استفاده کوم. راځو دلته دغه کنارې چې دي دغه درې بعده شکل چې غوره کړی ده دا سموت وي یا سخت وي، کلک وي یا هم چیف وي، دغسې مختلف حالتونه هر یو چې تاسو غواړئ. زه به یې سموت انتخاب کړم. بیا دلته ډپ ته راځئ تاسو وګورئ هغه د هغې اندازه یې دغه شدت یې موږ او تاسو ته ښکاره کوي چې ډېر وي لږ وي. نو د هغې د انتخاب دپاره داسې هم استفاده کولی شو. سایز یې باید څومره وي تاسو وګورئ سایز یې هم موږ او تاسو انتخابولی شو یا هر څومره سایز چې تاسو ورته ورکوئ. سافت وي دغه سایز، کلکوالی نرم وي. نو زاویه هم حتی ورته ورکولی شو. مثلا زه راځم د ۶۰ زاویه ورته انتخابوم. تاسو وګورئ دې خوا ته یې ډېر نرموالی لري، دې خوا ته نه ښکاري دومره اندازه سره. همدغسې مختلف رنګونه هم ورته موږ او تاسو وګورئ انتخابولی شو. مثلا دغه سطحه یې دغسې یو رنګ غواړو چې ولري. ته وګورئ تغییرات پکې مختلف تغییرات راوستلی شو. نو هر یو چې تاسو غوښته دغسې خپل اجسامو ته که دایروي وي که مستطیلي وي هغه ته تاسو مختلف حالتونه ورکړئ. نو د دې څخه په استفادې سره تاسو کولی شئ چې مختلف حالتونه او جسمونه ورته انتخاب کړئ. نو دا و د باول اجازه راکړئ د بافل ان امباس آپشن چې زه به یې ورکړم او دغسې موږ تاسو ته حالت نیسي. نو قدرمنو لیدونکو دا و د بافل ان امباس په هکله. د تاسو سره په آخره کې هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. ښه وخت، سلامت اوسئ.